غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو سخته جګړه د تلفاتو شمېر او د جګړې علت هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د خوست ولایت اړوند په ډیورند کرښه د غلام خان بند کې د افغان او پاکستاني ځواکونو سخته نښته شوې. سرچینې وایي چې جګړه تیر ماښام پیل او د شپې تر ناوخته پورې دوام درلود. سیمه کې ځایي طالب سرچینې وایي چې د دواړو لورو لخوا سپکې او درنې وسلې کارول کېدې چې نتیجه کې د پاکستان 2 عسکر وژل شوي خو افغان لوري ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. ویل کېږي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د غلام خان بندر بند کړي چې د طالبانو د غبرګون سره مخ شو. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې تازه دمې افغان ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. طالب سرتیر وایي چې دوی تل د پاکستان پر ضد په لوړ مورال جنګېدلي او بیا هم جنګېږي. د سیمې اوسېدونکي وایي له نږدې کلیو څخه یو شمېر خلکو ته د وتلو امر شوی دی. د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د مخې کلي سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړي دي. دوی له خوستوالو غوښتي چې د غلام خان بند له کډوالو سره مرسته وکړي. طالب فعال مولوي ضیاء الرحمن لیکلي چې داسې شریر ګاونډی وي زموږ به تل همداسې حال وي. الله د دا خبیث مرتد نظام ختم کړي چې موږ هم آرام شو او د پاکستان ولسونه هم. حیدر خیل لیکلي یو ځل بیا د تورلنګیانو پر وړاندې مقدسه غزا روانه ده. رابطه حافظ شاه خپلو زړورو ځواکونو ته دعا وکړئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.